السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو په نن ویډیو کې تاسو ته هغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو په خپل انډراید موبایل کې یو داسې اپلیکیشن انسټال کړئ چې په هغه کې تاسو خپل ویډیو د آیفون په شان جوړ کړئ. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې دا د عام انډراید موبایل کیمرا ده د سامسنګ. که تاسو غواړئ چې دغه شان خپل ساده ویډیو د آیفون په شان جوړ کړئ نو په نن ویډیو کې تاسو لپاره ما یو داسې د کمال اپلیکیشن راوړی چې په دې کې تاسو خپل ویډیو چې کوم دغه شان بالکل په یو کلیک سره دغه شان د آیفون په شان جوړول شي. دا کوم یو اپلیکیشن دی په کومه طریقه تاسو به دې کې دا ویډیو جوړوي بیا تاسو په خپل ګیلری کې واپس یو کوي څنګه دغه ټول طریقه بالکل سټپ بای سټپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل په پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. نو پښتو ټاپل تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شو کوم ملګری چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د ویډیو ته پاسه به تاسو ته لینک میلاو شي د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شئ. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کوئ بیا به څوک سمپل دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کو نو پښتو ټاپل بل تاسو نه یو پلس نشان چې کوم دی هغه تاسو ته شو شي د هغه پلس نشان نه تاسو ته خپل ویډیو چې کوم دی هغه تاسو راواخلئ. تاسو ته ښکاري دلته زه تاسو ته طریقه وښیم دلته کریټ تاسو ته ښکاري کریټ ورسره پلس نشان دی په دې باندې به تاسو کلیک کړئ او تاسو په ګیلری کې چې څومره ویډیوګانې دي مکمل به تاسو ته شو شي. تاسو خپل هغه ویډیو راواخلئ کوم چې تاسو دغه رقم ایډیټ کول غواړئ. بیا به دلته څه وکړئ لاندې به دلته په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو دلته په نیکسټ باندې کلیک کړئ تاسو ویډیو به دلته مین سکرین ته راشي. بیا به تاسو وکړئ په خپل ویډیو باندې به دغه رقم کلیک واخلئ کوم چې تاسو ویډیو دلته شو کیږي په دې باندې به کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ دلته به تاسو لاندې وګورئ تاسو ته یو آپشن شو کیږي ایڈجسټ. تاسو به څه وکړئ دلته په ایډجسټ باندې کلیک کړئ. بیا دلته به بل یو آپشن تاسو ته شو کیږي سچوریشن. تاسو به څه وکړئ سمپل په دې سچوریشن باندې کلیک واخلئ. دلته به بل یو لاین تاسو ته شو شي کله چې هم تاسو دا لاین دغه دې سایډ ته بوزئ خپل ښي لاس طرف ته بوزئ نو تاسو ویډیو به بالکل د آیفون په شان جوړیږي. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې بالکل په یو کلیک باندې تاسو دغه رقم ویډیوګانې جوړولی شئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. که تاسو موبایل دا رقم ساده ویډیو کوئ نو تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ چې د دې اپلیکیشن په مدد سره د هغې نه د آیفون کې چې څنګه خپل ایډیټینګ سیسټم وي نو هغه شان ایډیټینګ چې کوم تاسو په دې اپلیکیشن باندې په خپل ویډیو باندې کولی شئ. یا په تیاره کې تاسو ویډیو کوئ تاسو ویډیو ډیر زیاته صفا نه وي نو برایټنس آپشن چې کوم دی هغه تاسو ته هم دلته شو کیږي. دلته تاسو په خپل ویډیو باندې رڼا چې کوم دغه تاسو هم سیوا کولی شئ. تاسو ته ښکاري او خپل ویډیو چې کوم دغه ډیره زیاته زبردسته جوړولی شئ په دغه طریقه باندې. کله چې هم تاسو په دې کې مکمل ایډیټینګ وکړو بیا تاسو غواړئ چې دغه ویډیو سیو کړو د هغې لپاره سمپل دلته برف ایکسپورټ باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ بیا تاسو تپوس کوئ چې تاسو یعنی څومره کوالټۍ کې دلته سیو کول غواړئ. نو زه به نارمل دلته په 720 باندې کلیک واخلم. کله چې هم زه به دې باندې کلیک کوم نو زما ویډیو به تاسو ته ښکاري دلته لاندې ایکسپورټینګ روان شو او کله چې هم دا پوره شو نو زما ویډیو به ګیلري ته راشي. خو ګمرګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې ډېر زیات په اسانه طریقه باندې په خپل موبایل کې د آیفون په شان ایډیټینګ وکړئ او ډېر زیات زبردست ویډیوګانې جوړې کړئ. نو دا د نن ویډیو که تاسو ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.